په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې به موږ او تاسې په باینانس کې په لانچ پیډ یا په لانچ پول باندې خبره کړو. یعنی هغه کوینونه چې په باینانس کې لانچ کیږي څنګه کولی شو چې مخکې له لانچ کېدو یې په داخل د باینانس کې موږ او تاسې ترلاسه کړو. نو تقریبا یو څو ورځې مخکې باینانس کابل پرون اعلان وکړ چې موږ د پیکسل په نوم کرنسي چې دی 10 ورځې وروسته په باینانس کې لانچ کوو. نو اوس څنګه کولی شو چې په داخل د باینانس کې مونږ او تاسې دغه پیکسل په نوم کرنسي ترلاسه کړو او مونږ او تاسې چې کله دغه 10 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد لانچ کیږي نو مونږ او تاسې سره په کافي اندازه پیکسل کرنسي موجود دی چې که چېرته د دې قیمت ټاکل کیږي $1 $2 $3 نو مونږ کولی شو ښایي ترې ولرو. نو څنګه کولی شو دغه سټیکینګ وکړو په لانچ پیډ یا په لانچ پول باندې به مونږ او تاسې مکمل خبره کړو. نو تاسې سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل میراج خان سکل سبسکرایب کړئ. تاسې به راشئ باینانس به خپل باینانس به تاسې راخلاص کړئ. چې کله تاسې باینانس خپل راخلاص کړم لومړی خو دا چې دلته به تاسې سره لانچ پیډ راشي څه ځای کې لیکل شوي لانچ پیډ نه بعد دلته به تاسې که دلته تاسې سره نه و نو دلته به څه وکړئ په دلته په مور باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. څه ځای کې مور لیکل شوی په دې مور اپشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې په مور اپشن باندې کلیک واخلئ دلته به تاسې لاندې پکې راشئ لاندې به پکې راشئ او دلته به تاسې په دغه اپشنونو کې څه پیدا کړئ لانچ پول یا لانچ پیډ به تاسې پیدا کړئ. دا ویني په ایرن برخه کې موږ سره څه راځي په ایرن برخه کې لانچ پیډ موږ تاسې سره راځي. په دغه لانچ پیډ باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله په لانچ پیډ باندې موږ تاسې کلیک واخیست ګورئ دغه پیکسل په نوم کرنسي چې دا په باینانس کې لانچ کیږي د پیکسل په نوم کرنسي لانچ کیږي تقریبا 10 ورځې بعد دغه لانچ کیږي. نو څنګه کولی شو دغه پیکسل په نوم کرنسي موږ تاسې ترلاسه کړو. نو په دوه طریقو سره د دوه کرنسیو له لارې موږ تاسې کولی شو په داخل د باینانس کې موږ تاسې دغه پیکسل کرنسي ترلاسه کړو. یو په بي ام بي پول باندې او همدارنګه په اف ډي اس ډي باندې موږ کولی شو دا ترلاسه کړو. نو تر ټولو ښه یې څه دی تر ټولو ښه یې بي ام بي ده چې موږ تاسې سره که د $10 د $10 که د هر څو ډالرو اندازه موږ تاسې سره بي ام بي موږ تاسې به په بي ام بي باندې په دې کې سټیکینګ لګو پیکسل کرنسي کې سټیک باندې به موږ تاسې سره $10 $20 یا 50 یا $100 چې څومره تاسې سره ډېره اندازه ډالرو اندازه بي ام بي شتون ولري نو په هماغې اندازه تاسې ته ډېر دغه پیکسل په نامه کرنسي چې دا په سټیک او ماینینګ باندې تاسې ته درکول کیږي. نو تاسې به څه وکئ تاسې به لومړی راشئ څه به وکئ لومړی که تاسې سره چېرته یو اس ډي ټي تاسې به یو اس ډي ټي چې دی په سپاټ ته تاسې انتقال کړئ په سپاټ کې به تاسې کنورټ وکړئ چې ته بي ام بي ته به تاسې خپل کنورټ وکړئ چې کله بي ام بي ته تاسې کنورټ بي ام بي ته به تاسې خپل هر څو پیسې چې تاسې بي ام بي ته کنورټ کړئ. چې کله بي ام بي ته کنورټ کړئ لاهې بعد به تاسې بیرته راشئ همدلته په لانچ پیډ ته لانچ پیډ برخې ته به راشئ. چې کله لانچ پیډ برخې ته راغلی دلته به اوس تاسې څه وکړئ دلته به راشئ سټیک برخې ته صحیح شو سټیک برخې ته به راشئ. چې کله په سټیک باندې تاسې کلیک واخیسته اوس دلته تاسې سره په څه کې سټیک لګوئ تاسې په بي ام بي فول کې سټیک لګوئ صحیح تاسې په بي ام بي فول سټیک باندې تاسې کلیک واخلئ. دلته تاسې سره باید پیسې چېرته وي په سپاټ ویلیټ کې صحیح د سپاټ باینانس کې نو دلته ما سره 0.0309 بي ام بي چې د اویلیبل ده نو زه په دې دغه ټوله باندې کلیک کوم یعنې زه غواړم د $10 سټیک وکړم د دې باندې ما کلیک واخیست دلته به راشئ سټیک باندې تاسې بیرته کلیک واخلئ سټیک صحیح شو په دې سټیک باندې چې کله تاسې کلیک واخیسته نو زموږ ستاسې سټیکینګ چې دی هغه کامیابۍ سره ترسره شو یعنې موږ تاسې ته به دغه کرنسي چې دی موږ تاسې ته په دغه باندې موږ تاسې ته راکول کېږي د $10 اندازه بي ام بي و موږ تاسې سره $10 بي ام بي اندازه باندې به موږ تاسې ته دغه کرنسي چې دی راکول کېږي موږ تاسې په سټیک کې ولګوله. اوس مثال په طور سره تاسې بیرته غواړئ چې د خپلې پیسې له سټیک څخه وباسئ نو کولی شئ خپلې پیسې بیرته له سټیک څخه دلته ریډیم باندې تاسې کلیک واخلئ. چې کله ریډیم باندې تاسې کلیک واخلئ تاسې کولی شئ چې د خپلې پیسې بیرته واپس کړئ صحیح ده او که چېرته مطلب تاسې غواړئ چې نور هم سټیک کړئ نو په سټیک باندې کلیک کړئ تاسې کولی شئ چې نورې اندازه هم سټیک کړئ. نو دلته تاسې سره هر یو ساعت بعد یا تقریبا 2 ساعته یا نیم ساعت بعد دلته تاسې ته فکسل ریوارډ درکول کېږي صحیح ده دغه فکسل کرنسي ریوارډ درکول کېږي او تاسې به بیا راځئ په کلیم باندې به کلیک کوئ هغه کرنسي به تاسې سره ستاسې په سپاټ کې چې دی جمع کېږي. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې هغه کرنسي په چې دی هغه په لانچ پوټ یا په لانچ پیډ کې تاسې هغه کرنسیان چې په راتلونکي کې لانچ کېږي تاسې سټیک واخلئ. چې کله تاسې سټیک واخیسته
نو بیا تاسو ته د همغې $10 $20 چې د هر څه وي د هغې اندازه BNB تاسو درکول دغه درکول کېږي، هغه کرنسي درکول کېږي. کله چې لانچ شي کافي اندازه تاسو سره به کافي اندازه هغه کرنسي شتون لري او تاسو بیا ترې استفاده کولی شئ. نو په همدې طریقه سره تاسو کولی شئ چې په هغه کرنسیانې چې په باینانس اعلان وکړو چې موږ مطلب راتلونکي 10 ورځو کې موږ شی لانچ کوو، پیکسل کرنسي لانچ کوو. چې کله پیکسل کرنسي لانچ کوو دلته ګوره 10 ورځې لیکلي، 10 ورځو کې موږ پیکسل کرنسي لانچ کوو. نو په دوی چې په څه باندې ورکوي، په BNB سټیکینګ باندې تاسو شی درکوي، دغه پیکسل کرنسي درکوي. نو تاسو به راشئ په دغه طریقه به سټیک ولګوئ، بیا به له هغې نه بعد تاسو بیرته شاته بیګ وکړئ. چې کله شاته بیګ وکړئ نو دلته به تاسو څوک دلته موږ تاسو سره په سپاټ وایلیټ کې هر څه صفر شو. دلته به موږ چېرته راغلي ایرن برخې ته به زموږ پیسې راغلي. دلته راځو ایرن برخې ته. چې کله ایرن برخې ته راغلو دا ګورئ په دې ځای کې موږ سره د BNB باندې موږ تاسو سټیکینګ ولګاو او موږ تاسو ته به ایرن برخه کې دغه دی او موږ تاسو ته چې کومه دغه کرنسي راکول کېږي هغه به چېرته راځي، سپاټ ته به راځي. نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو چې په باینانس په داخل کې هغه کرنسیانه چې لانچ کېږي د لانچ کېدو مخکې موږ تاسو په BNB سټیک باندې ترلاسه کړو او چې کله لانچ کېږي بیا به موږ تاسو بیرته خرڅ کړو، موږ تاسو ته به یو څه عاید لاسته راشي.